अस्सलाम वालेकुम मशरानो कशरानो मोहम्मद इब्राहिम ख्याली वज़ीर मकाम मुसाखिल د بنو او د کارک ترمنځ د ډومیل او د لاتمر په میانځ کې د چنغوز غاړې سره نږدې کورونه حال احوال دوبۍ پښتنو خوږو مشرانو کشرانو که تاسو چیرې په یوه خوله او په بل غم په درد کې مو ځان خپل شریک وګڼلو او د خپلې وینې مو زوخت وکړو د بل په غم کې خو هله بیا ته مومن مسلمان هم یې او بیا ته هله پښتون هم یې او که چیرې دا حال وي زمونږه چې زه په تا پورې خاندم او ته په ما پورې خاندې یقین ما لرئ چې مخکې تاسو وده وکړئ دا یقین ما لرئ دا حدیث دی ګوره او چې کم حدیثونه دي ما راغونډ کړي دي ماشاءالله په اشغارو کې ما هر څه تاسو ته شیر کړي دي په دا باندې الله هم ګواه دی په دا باندې انشاءالله او زما کتابونه هم ګواه دي چې ما ډېرې خبرې د قرآن او حدیثو نه راخیستې دي او په اشغارو کې مې تاسو ته د پښتو په خواږه ژبه کې شیر کړي دي نشر کړي دي او تاسو ته زه دا خواست کوم زاری کوم منت کوم چې ګورئ په یوه خوله شئ پښتنو د ټوله دنیا به د تاسو مخی ونه ویني او که تاسو داسې وایي چې زه په تا پورې جنډې تړم ملنډې کوم او ته په ما پورې کوې او مشر کشر ادب او عزت او احترام نه وي نو کله هم مخکې دا کام نشي تللی دا به تل ذلیل او رسوا او ناکام وي ماکړی په خلا شئ په یو ځای شئ پښتنو ورونو ماکړی په خلا شئ په یو ځای شئ پښتنو ورونو اغیارو څنګه کړلی بیلې مو جرګو ورونو اغیارو څنګه کړلی بیلې مو جرګو ورونو ماکړی په خلا شئ په یو ځای شئ پښتنو ورونو اغیارو څنګه کړلې بیلې مو جرګو ورونو کله چې ستاسو اتفاق باندې خزان راغلی کله چې ستاسو اتفاق باندې خزان راغلی ځکه خو مونږه تباه کېږو په حملو ورونو ځکه خو مونږه تباه کېږو په حملو ورونو اغیارو څنګه کړلې بیلې مو جرګو ورونو ماکړی په خلا شئ په یو ځای شئ پښتنو ورونو اغیارو څنګه کړلې بیلې مو جرګو ورونو هغسې بیا سره مین شئ چې پخوا وی څنګه هغسې بیا سره اخپل شئ چې پخوا وی څنګه غیر او غماز به شي پښمان په منصوبو ورونو غیر او غماز به شي پښمان په منصوبو ورونو غیر او غماز به شي پښمان په منصوبو ورونو اغیارو څنګه کړلې بیلې مو جرګو ورونو ماکړی په خلا شئ په یو ځای شئ پښتنو ورونو اغیارو څنګه کړلې بیلې مو جرګو ورونو چې د شیطان لاین منئ او د خپل کور ورانوئ چې د شیطان لاین منئ او د خپل کور ورانوئ لارې یو بل ته صفا کړئ د ازغو ورونو لارو و یو بل ته صفا کړئ د ازغو ورونو اغیارو څنګه کړلې بیلې مو جرګو ورونو ماکړی په خلا شئ په یو ځای شئ پښتنو ورونو اغیارو څنګه کړلې بیلې مو جرګو ورونو نن میش په قطر کښې پروته یي انګریزون د میش سلخي کو دا چیرې نشي کېدای غیر و غماز د تا چیرې ها میشت رسول صلی الله علیه و آله وسلم خوش پیغمبر چې خاتم النبیین دی او بل نشي تللی
او د په شکل بل نشته دی او په دنه اوچته مرتبه دی بل چا نشته دی. هغې موږ ته ویلي دي چې چیرې وی د تو خپل نشي اغیار او موږ نن پورې سیلیږي ډالر یې تمه ده الله ده او موږ ته نیک هدایات وکړي. د یوه وینا د خپل خیالي وزیر په غوږو واورئ. د یوه وینا د خپل خیالي وزیر په غوږو واورئ، بیا به ګلونه شي د پیغلو د کمسو ورونو. بیا به ګلونه شي د پیغلو د کمسو ورونو. اغیارو څنګه کړلې بیلې مو جرګو ورونو. ما کړئ پخلا شئ په یو ځای شئ پښتنو ورونو. اغیارو څنګه کړلې بیلې مو جرګو ورونو. اغیارو څنګه مو کړې بیلې مو جرګو ورونو. زما نصیحت پند ما ګڼئ، دا غوزان ته په دا څنګه چې ځان ته څه شی خواږه در لاګي داسې در ولګوئ، ولې چې زه په تاسو سخت ځورېږم، په پښتون او په اسلام سخت ځورېږم. الله دا زمونږ د تاسو په حال رحم وکړي. هلته لاس مړه، هلته پنځه مړه، هلته دوه مړه او هلته جاسوس او هلته داعش او هلته قاعده او هلته یعنی دا څه حال دی، دا څه لیونتوب لګېدلی دی یاره. زه خو ډېر فکر وړی یم و دې حال ته. الله دا زمونږ د تاسو په حال باندې خصوصي رحم وکړي، غیبوني رحم دا زمونږ د تاسو په حال باندې وکړي. الله مو د عقل غاښ خلاص کړي، الله مو د عقل غاښ وکړي، الله مو د په خپله شاهي خزانه زمونږه عقل خلاص کړي چې مونږه کې دین راشي د ټوله ناکامي د دین ده، د ټوله بربادۍ د دین دی. چې دین ممکن نه وي مونږ به داسې ذلیل او رسوا وي چې دا څنګه روان یو په ذلیلو پر په لونګ روان یو، دغسې په لونګ به تل ترې تله وو. نور به هم بدتر شو، په دې نه به نور هم بدتر شو. هر کور او هر دیار باندې به ډز او ډوز او بدۍ او ټوپک او چاړې او خنجر وي، وینې به تویېږي. خو که مونږ تاسو سوچ او فکر ونه کړو، مونږ تاسو و دین او تبلیغ ته زور او محبت زړه ور نه کړو، الله دا زمونږ تاسو نه د دین کار واخلي. مننه کوم، شاد او آباد مو غواړم، په لوی الله مو سپارم.